السلام علیکم. د بین الاقوامی تعلقات عامه یعنی انټرنیشنل ریلیشنز حوالې سره تازه ترین ویډیو سره زم اعجاز خان یوسفزئی. کتونکو په دنیا کې بس تاسو خیال وي چې دنیا ډیر په تیزی طرف ته یو تباهی طرف ته روانه ده، یعنی ورلد وار 3 طرف ته تیسری جنگ عظیم په لور روانه شوې ده. کتونکو په دې کې د ټولو نه لوی رول چې کوم دی هغه د امریکې په خپله دی، یعنی امریکا دنیا داسې پوزیشن ته پوش کول غواړي چې دنیا په یو لوی بحران کې یا په یو عالمي جګړه کې ونښلي. کتونکو صدر ډونالډ ټرمپ چې کوم اوسنۍ پالیسۍ دي هغه صرف د اسرائیل د خوشحاله کولو لپاره دي او په هر صورت کې هغوی په ایران باندې حمله کول غواړي. کتونکو په داسې حال کې د امریکې نه او د یورپ نه هم ډیر موثر اوازونه راپورته کیږي. عموما مونږ وینو چې دغه هیوادونه د اسرائیل په طرف ولاړ وي او د اسرائیل لپاره چې کوم د اسرائیل د مفاد لپاره چې کوم بهتر پالیسۍ وي دا غي سپورټ کوي. خو داسې نه ده، ځنګل د زمرو نه خالی کیږي، بلکې په امریکا کې او په یورپ کې داسې اوازونه اوس مونږ اورو چې ګنې دا ټوله معامله په ایران باندې د حملې چې کوم کوشش دی یا د هغې لپاره د امریکې چې کومه تیاري ده په دې باندې سخت تنقید کوي. کتونکو تاسو به زما په سکرین باندې نه دا زنانه چې کوم ده مارجوري ټیلر ګرین د دې نوم دی، دا د امریکې د کانګرس ممبره پاتې شوې ده. کال 2001 کې دا کامیابه شوې وه او تقریبا اوس یو څو ورځې مخکې دا بلاخر د کانګرس نه ریټایر شوله. دا ډیره زیاته یو بهادره زنانه ده او د امریکې په تاریخ کې داسې ډیر کم نارینه سیاستدانان ډیر کم دي، نو په زنانو کې هو ډیره مشکله ده. خو بهرحال دې زنانه چې کوم دی یو ډیر اهمترین او یعنی د ایران او د امریکې او د اسرائیل چې کوم یو ټرایینګل دی دې طرف ته اشاره کړې ده او ډیر په بهادرۍ سره دې هغه الفاظ ادا کړي دي. د دې بلک غونتې تعریف تاسو ته زه مزید وکړم چې دا د چې کوم اسرائیل او د غزا کې د اسرائیل او حماس جګړه وه، دې بالکل په اسرائیل باندې تنقید کړو، دې ته به انټي سمیټک ویل شو، یعنی د یهودیانو مخالفه په امریکا کې به دې ته دا الفاظ استعمالیدل. د دې نه علاوه دا چې کوم دی په رشیا یوکرین جګړه چې کوم ده هغه دا ګڼي چې به دا جګړه د روس او د یوکرین نه ده بلکې دا مغربي طاقتونو رامخته کړې ده، که هغه یورپ دی او که هغه امریکا ده. نو په دې ضمن کې هغوی په امریکا او په یورپ باندې هم ډیر زیات تنقید کوي او د روس سپورټ کوي. د دې نه علاوه چې کوم په امریکا کې سوشل معاملې دي، یعنی سماجي برایۍ دي یا سماجي نور معاملات دي، په هغې کې اسقاط حمل به تاسو اورېدلي وي. په امریکا کې د دې لپاره یو مومنټ چلیږي، بلکې هغه سوسایټي تاسو ته پته ده یو فری سوسایټي ده او هلته چې څه ستا ذهن غواړي یو قانون سازي کولی شي او هغه په معاشره کې ته لاګو کولی شي. نو چې کوم اسقاط حمل دی یا ابورشن دی د دې خلاف هم دا او دا ګڼي چې دا د ماشوم یو قتل هم دی. بل به تاسو یو ټرم اورېدلي چې LBGT ورته وایي که څه ورته وایي، د دې هم سخته مخالفه ده. د دې نه علاوه چې کوم نظریه ارتقا ده تاسو اورېدلي به د دې هم سخته مخالفه ده. دې زنانه یعنی مارجوري ټیلر ګرین دا بیان ورکړی دی اوس ریسنټلی. هغه دا وایي چې دا دنیا ډیر په تیزۍ سره تیسری جنگ عظیم طرف ته روانه ده. د دې دا اسسمنټ یا د دې دا جایزه چې کوم ده دا هسې نه ده، دا په فیکټس باندې مبني ده او دا وایي چې د دنیا فیوچر غیر یقیني دی، انسرټن دی، یعنی دنیا د یو تباهۍ سره مخ کېدلی شي. هغه دا وایي چې امریکا په ایران باندې حمله کول غواړي، د ایران چې کوم نوکلیر فیسیلیټیز دي په هغې حمله کول غواړي او بظاهره معنی ډېر په کولاو انداز کې هغې وویل چې امریکا دا صرف د اسرائیل د خوشحالولو لپاره دا قسمه حملې کوي. بل هغې په امریکا کې چې کوم وار مونګرز دي یا چې کوم جنگ طرف ته د چا رجحان سیوا وي او ډېر زیات خوشحالیږي چې به ایران د تباهۍ وخت راغلی دی او په ایران باندې حمله کیږي، د هغې خلکو لپاره هم جواب ورکړی دی. هغه ویلي دي چې کله دا جنگ ونښلي او تاسو ته په ټي وي باندې راښکاره شي چې د امریکې پوځیانو د تابوتونه امریکې ته راتلل شروع شي، نو بیا به زه تاسو ومنم چې تاسو په هغه ټیم کې بیا اواز اوچت کړئ. نو یقینا دې دا ویلي دي چې دا نه صرف د ایران بلکې د امریکې او د نورو طاقتونو چې په دې جنگ کې انوال دي د هغې لپاره تباه کن ثابتېدلی شي. کتونکو زه به اوس زر تاسو به وځم دویم چې کوم زما سره سلایډ دی په میډل ایسټ کې د تیسری جنگ عظیم چې موږ خبره کوو یا د عالمي تباهۍ چې کومه خبره کوو د هغې سیناریو څنګه جوړېدلی شي. کتونکو په دې کې
به زه ذکر وکړم چې ایران او اسرائیل چې کومه جګړه ده یا په میډل ایسټ کې د دوی چې کوم ټینشن دی، امریکا او اسرائیل په اصل کې غواړي څه. زه به اول راشم چې په ایران کې کوم حکومت دی د آیت الله خامنای، هغوی د دې خاتمه غواړي او په دوی باندې هغوی حمله کول غواړي امریکا. او د دې لپاره تاسو ته پته ده چې د امریکې بحري بیړه ابراهیم بلنکن او نور ان روټ دی، مطلب په لاره باندې دي په ایران باندې د حملې کولو لپاره. نو آیت الله خامنای او د هغوی چې کوم نږدې کسان دي یا بیروکریټس دي یا جرنیلان دي یا د هغوی د پارټۍ چې کوم سیاسي کسان دي مشیران دي، د هغوی د قتل لپاره دوی راځي امریکا او غواړي چې د دې حکومت خاتمه مونږ په دې طریقه باندې وکړو. دوی دا غواړي چې آیت الله خامنای یا مونږ قتل کړو یا ژوندی لکه د نیکولس موډورو په شانتې څوک چې د وینزویلا صدر او تاسو وکتل چې تېره میاشت هغه ډېر زیات په بدماشۍ باندې امریکې اوچت کړ. دا ډېر زیات یو امبیرسمنټ د ټولې دنیا د امن د ورکرانو لپاره. دې نه علاوه که مونږ وګورو په داسې حال کې که په آیت الله خامنای باندې حمله کیږي نو د ایران به ډیر زیات یو فیټل، یو خطرناک، یو ډسټرکټیو تباه کن ریسپانس مخې ته راځي. نو د ایران دغه ریسپانس به څه کیدلی شي؟ ممکنه توګه د دې به زر سرسري ذکر وکړم چې د امریکې دغه بیړۍ چې څومره دي تاسو ته په دې سمندر کې په پټوانو کې ښکاري، په ایمیجز کې ښکاري، دا به ټارګټ کی. او د ایران سره داسې میزایل ټیکنالوژي موجود ده چې هغه د سمندرو کې د امریکې څومره چې کوم د هغوی بیړۍ دي یا چې کوم نور د هغوی سټرایک ګروپونه دي هغه د رډ سی پورې او په دې بحیر عرب کې او خلیج عمان کې په دې کې چې څومره د هغوی بحري سامان دی، جازونه دي، دا په نښه کولی شي او دا تباه کولی شي. د دې نه علاوه مطلب که امریکا داسې سیناریو جوړي چې د ایران حکومت خاتمه کوي یا د آیت الله خامنای د قتل یا د ارست کولو کوشش کوي، د دې لپاره به دوی کوشش کوي چې کمانډوز ځمکې ته راولي یا حمله وکړي. که کمانډوز ځمکې ته راغلل د ایبټ آباد طرز کې دوی دا وایي چې مونږه د اپریشن وکړو. تاسو ته پته ده چې په ایبټ آباد کې په 2011 کې 2 مئی 2011 کې اسامه بن لادن خلاف دوی اپریشن کړو. نیوی سیلز د امریکې راغلو، 2 هلیکاپټر راغلی وي او په هغې کې اسامه بن لادن په مبینه توګه دوی وایي چې مونږه قتل کړی دی او بیا مونږه سمندر بوت کړی دی. نو دا ټایپ اپریشن دوی کول غواړي چې آیت الله علي خامنای چې کوم دی دوی اریسټ کړي یا قتل کړي په موقع باندې. خو بهرحال په دې صورت کې د ایران ریسپانس به ډېر خطرناک کی. ایران به هر څونه چې میزایل د هغوی سره بلسټک میزایل دي، سره شارټ او میډیم رینج، لانګ رینج میزایل چې کوم دي هغه به د امریکې چې څونه اډې دي په میډل ایسټ کې یا په اسرائیل کې، په اسرائیل هم خیر نشته دی، اسرائیل باندې به هم ډیفینیټلی دوی حمله کوي. او داسې ایران د دې لپاره هم پلانینګ کړی دی که چېرته د امریکې دا جنگ لږ سیوا شي نو بیا به مونږ څه کوو. دوی دا وایي چې مونږ په 2001 کې چې کوم د افغانستان ماډلو، یعنې هلته چې کوم امریکې حمله وکړله او د هغې په نتیجه کې د طالبانو ګورنمنټ ختم شو، بیا وروسته طالبانو چې کوم تحریک شروع کړ، دا ټایپ تحریک د شروع کولو هغوی اراده لري. نو که په ایران کې رژیم چینج راشي، حکومت راشي، نو یا خو به امریکا په ایران کې وي یا به د امریکې چې کوم همحیال خلک وي ایرانیان هغوی به حکومت کوي. دغه دواړه صورته کې به د ایران چې کوم دا ریولوشنري ګارډ دي د دوی مزاحمت په ډیر زیات خطرناک وي. نو په مستقبل کې د ایران چې کومه نقشه ده دا داسې یو تر نواله چې ورته مونږ وایو، یعنې غوړه نوړی نه ده چې دا په اسانه سره یو سړی تیر کی. خو ایران هم ډیر زیات خطرناک ملک ثابتېدلی شي د امریکې لپاره. د دې نه علاوه د امریکې دویم چې کوم د امریکې او د اسرائیل چې کوم دویم مقصد دی هغه د ایران چې کوم نوکلیر پروګرام دی د هغې خاتمه ده. ځکه چې اسرائیل دا ګڼي چې د ایران د نوکلیر پروګرام او د ایران چې کوم موجوده حکومت دی دا د اسرائیل د سلامتیا لپاره خطرناک دی او دا ډیر تباهکن ثابتېدلی شي. د دې لپاره امریکې ډیر زیات پروګرام کړی دی. خو اوس په اخره کې اوس داسې انفارمیشن راغلی دی چې یو ډیر خطرناک جهاز هغه ته دا پته لګي چې په دې ځمکه کې کم ځای کې یورینیم یا چې کوم ایټمي سرګرمۍ دي هغه په هوا کې چې کوم د هغې میټیریلز دي، د هغې لوګي دي، هغه سینس کوي هغه جهاز او هغې په نتیجه کې هغه رپورټ ورکړي چې به په دې ځای کې د سرګرمۍ کېږي. نو امریکا بیا د هغې په نتیجه کې په هغه ځای باندې حمله وکړي. دې جهاز ته ویلی شي WC-135، دې ته په بله ژبه کې کانسټنټ فینکس هم ویلی شي. کانسټنټ فینکس دا ډېر په اونچایۍ باندې او دې چې کوم ځای کې ایټمي سرګرمي کېږي یا چېرته ایټمي پلانټ وي یا چې کوم نور فیسیلیټیز وي، تنصیبات وي، د هغې ډېر زیات صحیح طریقې سره هغې اسسمنټ کوي.
نو که چېرته د ایران نوکلیر پروګرام هم تباه کیږي یا د آیت الله علي خامنه قتل کیږي یا د هغه چې کوم رژیم دی یا ملګري دي جرنیلان دي د دوی قتل کېږي نو د ایران هم داسې مخکې ورځو کې ویلو څنګه چې ما پرون ذکر کړو چې جواد لاریجاني هغه دا خبره کړې وه چې د ایران سره دا صلاحیت شته چې هغوی په لږ ټایم کې یعنې 2 هفتو کې یا د 2 هفتو نه هم کم اټمي هتیار ډیولپ کړي 441 کېجي یورینیم د ایران سره موجود دي او تقریبا دا د 60% پورې صفا شوي دي که چېرته تقریبا 90% پورې 98 تر د 90% پورې مزید دا صفا کړی شي نو دا د ډیر خطرناک اټم بم تقریبا د 12 اټمي هتیارو لپاره دغه کافي دي نو په داسې صورت کې ډیر زیات خطرناکې نتیجې مخې ته راتللی شي کتونکو زه به اوس خبره کوم تاسو به دریم سلایډ طرف ته بوځم چې د تیسری جنگ عظیم منظرنامه څه پیش کېدلی شي څنګه چې ما ذکر وکړ د دې نه مخکې د تیسری جنگ عظیم منظرنامه څنګه مخې ته راتللی شي زه به اول خبره وکړم چې د رشیا خبره به وکړم د ایران سره چې کوم ملګري هیوادونه دي په هغې کې د ټولو نه لوی رشیا دی زه به تاسو ته واضحه کړم چې ایران یوازینی هیواد دی واحد ملک دی چې هغه امریکې او اسرائیل او د هغوی اتحادیانو ته ولاړ دی د دوی سره هیڅوک هم ملګري نشته خو چې کوم د دوی هیلپ کول غواړي که هغه روس دی او چین دی صرف روس او چین داسې ملکونه دي چې په مختلف ټیکنالوژي شوه یا میزایل ټیکنالوژي شوه یا نور چې کوم سیویلین نوکلیر ټیکنالوژي شوه دا 2 هیوادونه د ایران سره په دې شکل کې ولاړ دي خو بهرحال د امریکې ته په دې وخت کې کوم چې په ظاهره ښکاري بادي النظر کې ایران یوازې دی او تقریبا چې څونه چې اسلامي ممالک دي داسې نامنهاد ماته ښکاري او اصل ملک چې کوم دی هغه ایران دی او صحیح طریقې سره هغوی د مقابلې عزم لري نو روس څه مفاداتي او که چېرته تیسری جنگ عظیم سیناریو جوړیږي نو روس په دې کې سټیپ ان کېدلی شي څنګه به سټیپ ان کېږي دې جګړې ته هغې وجه دا ده چې روس ایران له ټیکنالوژي ورکړي تاسو ته پته ده چې سپټمبر کې تیر کال سپټمبر کې د ایران او د روس ترمنځ د تقریبا د 22 ارب ډالرو معاهده شو او د هغې معاهدې تحت روس په ایران کې 4 نوکلیر ریاکټرې قایمولې یعنې اټمي ریاکټر به هغه قایمولې نو مطلب چې د اټمي معاملاتو پورې خبره لاړه نو د دې دواړو هیوادونو تعلقات تاسو اندازه لګولی شئ چې دا څومره پورې ډیپ تعلقات دي نو چې اوس په روس او د یوکرین چې کومه جګړه ده په هغې کې چې څونه هم شارټ یا میډیم رینج میزایلز دي او د دې نه علاوه چې کومه ډرونز دي نو هغه ایران سپلای کی که چېرته ایران وغورځېده نو په میډل ایسټ کې د روس او د چین چې کوم اهمترین پارټنر دی هغه به وغورځېږي او نو تاسو دا تمه مه لرئ چې بیا به روس په یوکرین کې جګړه وګټي ځکه چې د روس چې کومه جګړه ده د یوکرین سره په هغې کې زیاتره انحصار د دوی په ایرانی ډرونز باندې او د هغوی په میزایلو باندې دی د روس سره اگر چې خطرناک هتیار دی خو هغوی سره په بارډر باندې دی د یوکرین نو هغه خطرناک هتیارو ته هغوی وایي چې حاجت نشته دی داسې چې کوم واړه واړه میډیم خطرناک هتیار دی دا موږ له پکار دی او هغه د ایران سره دی نو بیا دا تمه نه ده لرل پکار چې روس په د یوکرین نه جګړه وګټي او دا د روس ریډ لاین دی یعنی یوکرین کې چې کوم معامله ده یا د نیټو د ممبرشپ د هغوی خواهش دی یا هلته چې کوم نیټو را ننوتلو کوشش کوي یوکرین ته نو دا د رشیا ریډ لاین دی نو که چېرته روس ته دا اندازه وشي چې بهی زما هلته حکومت یا د هلته هولډ چې کوم دی هغه کمزوری کېدل شي یا جنگ به علم په یوکرین کې نو دوی به ډیفینټلی دا را میدان ته شي او بحرالکاهل کې یا چې کوم په یورپ کې د هغوی د امریکې او د چې کوم مخالفین یورپي هیوادونه دي هغه ځای کې هغوی خپل ټارګټس په نښه کولی شي مزید دغه جنگ په یورپ کې سیوا کېدلی شي نو که په یورپ کې جنگ سیوا شو نو تاسو ته پته ده یورپ یو ډېر زیاته اهمترینه خطه ده هلته که جنگ سیوا کېږي نو په یورپ کې هم اټمي هتیار دی د فرانس سره دی د یوکې سره دی او د دې نه علاوه د نیټو ممبران دي او لیټسټ ټیکنالوژي دی سره نو یکدم که دغه خطه جنگ ته لاړه نو بیا دا تمه مه لرئ چې په دنیا کې به امن راشي او په هره خطه کې به د دنیا ګوټ ګوټ په د دې نه متاثر شي دا خو خبره ما کوله د رشیا چې په دې صورت کې یعنې تیسری جنگ عظیم که کېږي نو د رشیا به په دې کې څه رول کېدلی شي د چاینا کم مفاداتي د
ایران د که تباه کیږي نو چین ته څه نقصان رسیدلی شي. اگر چې موجوده وخت د چین لخوا د ایران سره مختلف سرچینی دا وایي چې ټیکنیکل لیول باندې ټیکنالوژیکل لیول باندې او انټیلیجنس کچ باندې د ایران مدد جاری دی. خو که چرته په ایران باندې حمله وشوله یا د هغې په جواب کې ایران ابنای هرمز بند که. ابنای هرمز تاسو ته پته ده چې د جی سی سی هیوادونو یعنی د سعودي عرب، قطر او یو ای ای او عمان نه چې کوم سپلای کیږي دا د ابن هرمز په لاره باندې کیږي. دا یو نری غونډې سټریټ دی په سمندر کې، د هغې نه پاس کیږي او دا د ایران سره نږدې دی. نو که ایران دا بند که نو د دنیا تقریبا 20 تر 15% پورې سپلای د تیلو خو به بند شي. خو چین ته د دې څه نقصان دی؟ د دې نه علاوه د چین ته دا نقصان دی چې د ایران تیل چې کوم دی تقریبا 80% تیل چاینا ته ایکسپورټ کیږي. یعنی مطلب د ایران 80% تیل چین اخلي. اگر چې تاسو ته پته ده چې امریکې د ایران په کپنو باندې په تیلو د کپنو باندې پابندۍ لګولې دي، نو د ایران نه څوک تیل نه اخلي. خو چین یو داسې ملک دی چې د امریکې دمکی یا چې څه د هغوی بدماشي ده هغه په خاطر کې نه راولي او تقریبا 80% د ایران تیل چې کوم دی دا چاینا ته ځي. نو که چېرته په چاینا باندې دا تیل بندیږي، تیر کال یو راپورټ راغلو چې د چاینا نه تقریبا 1.3 میلیون یا 14 لکه بیرل تیل پر ډے 14 لکه بیرل پر ډے تیل چې کوم دی په 2025 کې د ایران نه چین ته تللی دی. نه د ورځې 14 لکه بیرل تیل چین ته سپلای کیږي د ایران نه. نو دا به د چاینا لپاره ډیر غټ نقصان دی که په ایران کې څه حکومت وغورځېده یا ابن هرمز ایرانیانو بند که. نو دا ټول معاملات د چین په نظر کې هم دي. نو چین به هم خپل مفاد چې کوم دی هغوی به په د خیال ساتي او شاید چې که چاینا دې جګړه ته موږ وکتل چې چین عموما په بین الاقوامي تعلقات عامه کې تاسو ګورئ چې چین داسې براہ راست په جنګونو کې نه شاملېږي. خو که چېرته شاملېږي نو هغه په دې پریټکس باندې شاملېدلی شي چې د ایران کوم تیل دی او چاینا ته ځي نو د چاینا 14% یعنی څومره تیل چې چاینا ته ځي د نورو ملکونو نه د دنیا نه پای کې 14% د ایران تیل دی او د ایران چې کوم ایکسپورټس دي د هغه 80% چین ته ځي. نو دا د چین لپاره ډیر زیات خطرناک ثابتېدلی شي. او بل دا چې د چین نه ګیر چاپیره د امریکې یو جال هم خور کړی دی. نو هغوی زر تر زره د دې نه سنس کولی شي چې به چاینا انسرکل کړی شوله یا چاینا راګیره کړی شوې ده، نو هغوی به هم د امریکې خلاف کاروایی کوي. نو په داسې حال کې که چین او چین په دې یعنی معاشي مجبورو له وجې را میدان ته کیږي یا روس چې کوم دی د یورپ کې چې د هغوی کومې مجبورۍ دي او د ایران سره کوم تعلقات دي رامنځته کیږي، نو دا یو ډیر زیات یو ټیپیکل یو آیډیل سیناریو جوړیږي د تیسری جنگ عظیم لپاره. کتونکو هم دا د نننۍ ورځ همترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله پامان.